آیا دا ډول ستونزه مو په ډېرو کمنټونو حل کېدای سي؟ ډېرو ملګرو ته چې کله په فیسبوک کې سټرایک ورکوي نو دوی په فیسبوک کې پوسټ وکړي چې آی ډي مې له خطر سره مخ ده او کمنټونه راته وکړي. نو دلته دوې خبرې دي دوستانو. دلته کله چې فیسبوک دغه سټرایک ورکوي دا دوه ډوله سټرایک ورکوي د فیسبوک لخوا چې یو یې په ژېړ رنګ کې دی او بل یې په سور رنګ کې دی. که چیرې دا کوم سټرایک چې تاسو ته میلاو سوی دی دا په ژېړ رنګ کې وي یعنې دغه سټیټس یې ژېړ وي نو دا موضوع یا دغه مشکل کېدای سي په ډېرو کمنټونو حل سي. یعنې ډېر کمنټونه تاسو د ملګرو لخوا تاسو ته وسي کېدای سي دا موضوع حل سي او دا په دې خاطر چې تاسو د فیسبوک ټیم یا د فیسبوک کمپنۍ ته وښوئ چې زموږ ملاتړ په فیسبوک کې زیات دی او زموږ په فیسبوک آی ډي باندې محدودیتونه مه لګوئ. او بله خبره دا ده چې ژېړ رنګ سټرایک دومره تاواني نه دی او دا ډول ستونزه ډېر ژر حل کېدای سي د کمنټونو له لارې. کوم ډول چې کوم دی هغه سټیټس یا هغه سټرایک دی چې دی په سور رنګ کې تاسو ته راسي. نو کله چې دغه سټرایک تاسو ته راغلی دا ستاسو په آی ډي باندې یو څه محدودیتونه ستاسو په فیسبوک آی ډي باندې څه محدودیتونه لګول کېږي. یعنې د ډېر وخت لپاره مو آی ډي د څو ورځو لپاره له فعالیت څخه محدودېږي لکه پوسټونه، لایکونه، کومنټونه، لایف، نشرات، اعلانات او داسې نور او کوم څه چې تاسو په خپل آی ډي کې فعالیت کوئ هغه بند سي. او که دغه دا سور سټرایک چې دی او که دا ډول سټرایک او اخطارونه چې تاسو ته درکول سوي دي دا نور هم درته راسي نو ممکن آی ډي مو ډیسیبل سي او پر مخ سره ختم سي. او دا سور رنګ سټرایک چې دا ډېر تاواني دی او ډېر خطرناک دی د دې حل کېدل ډېر اسان نه دی او آی ډي ډېر ژر ختمیږي. نو دلته اوس پوښتنه دا ده چې دا ډول سټرایکونه ولې زموږ په آی ډي باندې راځي. ډېر ملګري همدا پوښتنه کوي چې زموږ پر آی ډي دا ډول سټرایکونه ولې راځي. په اوس وخت کې چې کوم دی د فیسبوک پالیسي ډېره سخته شوې ده او دا په دې خاطر چې زیاتره په سیاسي برخه باندې ډېر فوکس دی کوي. سیاسي برخه په سیاست پورې ډېر اړه لري دا. نو که چیرې تاسو سیاسي پوسټونه کوئ او لوړپوړو چارواکو یا هم انځورونه خپروئ او یا هم د هغوی سره مخالفت ښکاره کوئ او یا نامخالفت لیکنې کوئ نو ممکن تاسو ته فیسبوک دا ډول سټرایک درکړي یا په سور رنګ کې یا هم په ژېړ رنګ کې. او حتی که تاسو همدا ډول کمنټونه هم کوئ کېدای سي تاسو ته دا سټرایک میلاو سي. او دې ته ورته نور داسې ډول کارونه کول لکه د یو مشهوره کس څېره فوټوشاپ کول، د هغه په څېره بدلول، لکه مثال د خبرې د هغه په سر د کوم حیوان عکس لګول او یا دا ډول انځورونه پوسټ او یا کومنټ کول هم تاسو آی ډي له خطر سره مخ کوي. او دې ته ورته نور غلط کارونه لکه ښکنځل کول، لوڅ او یا نیم لوڅ انځورونه یا ویډیوګانې پوسټ کول او یا هم کومنټ کول او چاته په کومنټ کې رد بد ویل دا ټول هغه عوامل دي چې تاسو آی ډي له خطر سره مخ کوي. نو اوس پوښتنه دا ده دوستانو چې د دې ډول خطر څخه موږ څنګه ځان بچ کولی سو او د دې حل لاره څه شته. د دې حل لاره دوه ډوله ده دوستانو. لومړی هغه دی چې کله تاسو د سټرایک یا دغه سټیټس په ژېړ رنګ کې میلاو سوی و نو د هغه حل لاره یوازې او یوازې زیات کمنټونه چې تاسو به خپل ملګرو ته وایاست ما ته زیات کمنټونه وکړي او یا هم فیسبوک خپله هغه ختموي. خو دویم چې کوم دی دوستانو هغه سور سټرایک یا په سور سټیټس کې چې تاسو ته راغلی وي هغه سټرایک دی. دا دوستانو دا ډېر په اسانۍ سره نه ختمېږي. دا ممکن د فیسبوک له خوا څخه تاسو ته هغه ټاکلی وخت درکول سي. کېدای سي تر هغه ټاکلي وخته پورې دا په خپله ختم سي چې دوی تاسو ته درکړي وي. یعنې ستاسو کوم کومنټونه پوسټونه چې بند سوي تر هغه وخته پورې به کېدای سي دا خپله ختم سي. خو د دې لپاره یوه دا خبره ده چې دوستانو موږ به د فیسبوک کمپنۍ یا د فیسبوک ټیم ته اپلای ورکوو هغه ته به یو میسیج کوو چې مثال زموږ دغه آی ډي داسې ډیسیبل سوې ده او دا مشکلات تاسو ته ورته دغه سوي دي. تاسو باید کانټاکټ ټوله مکمله خپله ورسره کوئ د دې لپاره چې تاسو څنګه د فیسبوک د کمپنۍ د فیسبوک د ټیم سره تاسو څنګه رابطه وکړئ هغه ما بله ویډیو جوړه کړې ده هغه به لینک ما تاسو ته ډسکرپشن کې اچولی په ډسکرپشن کې تاسو کولی سئ هغه لینک باندې کلیک وکړئ هغه ویډیو به تاسو ته راوړي ما ښودلي چې تاسو څنګه د فیسبوک د کمپنۍ سره رابطه کولی سئ. او بل دوستانو دا ډول سټرایک چې دا په سور رنګ کې تاسو ته میلاو سوی وي دا د هغه کومنټونو په واسطه نه سمیږي. یعنې د کومنټونو په واسطه موږ نسو کولی چې سټرایک سم کړو. نو د دې یوازینۍ د حل لاره چې د هغه به د فیسبوک د ټیم سره تاسو رابطه کوئ ممکن د دغه لارې دغه سټرایک تاسو ته ختم سي. نو دوستانو که چیرې مو معلومات خوښ سوي وه چینل سره سبسکرایب کړئ او بس انګرېبي لایکن باندې هم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هره ویډیو په وخت ورسېږي. دا ډول معلومات لپاره نورې ویډیوګانې زه اپلوډ کوم چینل حتما سره سبسکرایب کړئ. کومه پوښتنه مو درلودله کومنټ کې یې وکړئ. پر الله مو سپارم. خدای